وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دا و د جنازې په مانځه کې ثنا ویلو شو کنه اللهم باعد بیني په اول تکبیر کې یا الله اکبر کبیر والحمد لله کثیرا دا دعا ویلو شو کنه د جنازې مانځه کې په اول تکبیر کې سورۃ فاتحه نقل ده نه المفاده سورۃ الفاتحه فی صلاۃ الجنازه د عالم کتاب باندې فاتحه لوسر په کار د جنازې په اول تکبیر او ثنا چې کوم ده د استنباطي مسله ده د بعض روایتونو اس استنباط ته د عموم دی دې کې ثنا ول پکار دی نقل ده کنه کوم چې دا اعوذ بالله بسم الله الحمدلله بس الحمدلله کې سلام ده کنه کې د الله صفاتونه دي جنازې د مونږ طریقه ده چې څلور تکبیر دي او خفیه جنازه غوړه ده جهري جنازه چې کله ضرورت سره کولې شي یا دا د کوم چې خلک په طریقه نه پويږي جهري وکړه یا خلک جهري نه مونږ به جهري وکړي چې خلک پوښ دام سنت طریقه ده خفیه غوړه څلور تکبیر دي اول چې الله اکبر دې وکړي دینت له ضرورت نشته خا نوایت و دی الله تعالی فقط الله اکبر وکړي امدانیت ته اول چې الله اکبر وکړي نو اعوذ بالله بسم الله فاتحه بول وایي ایو دعا آیت په فاتحه په سور وایي یو ورکه صورت لکه سورۃ کوثر اخلاص دیو تکبیر شو دویم تکبیر کې به درود ابراهیمی وایي دا کوم چې مانځ کې ولې امدا درود وایي دریم تکبیر کې مړ له دعاګانې کولای شي دوه درې دعاګانې ورته وکړه بس درې دعاګانې د جنازې مانځل لاندې طریقه ده